زموږ نن ورځې درس چې کوم دی د SQL سره یو څه انټروډکشن کوو، څه بیسیک کویریز باندې به خبرې کوو چې SQL سره تاسو څه ناڅه بلد یې. مخکې مو هم په SQL باندې څه ناڅه کار کړی او صرف دومره وایو چې SQL موږ سره په ډیټابیس کې سټرکچر کویري لینګویج دی، دې کې موږ ډیټابیس جوړوو، دې کې موږ ډیټابیس سره هر قسمه لوبې کوو، ډیټابیس نه ډیټا راخلو. دا څه ډیټابیس هسټري ده او موږ په ډیټابیس کې لمړی چې کمانډ چې موږ سره زیات استفاده کیږي موږ سره هغه سلیکټ دی. سلیکټ موږ کولی شو له یو ټیبل نه ټوله ډیټا راواخلو یا یو خاص ډیټا راواخلو، دوه ټیبلونه یې راواخلو، درې ټیبلونه یې راواخلو، خو د دې په تر باندې موږ ډیټا راخلو. عمومي فارم یې دا دی چې سلیکټ موږ وایو او سلیکټ نه وروسته موږ هغه د اټریبیوټ لیست ورکوو، که یو اټریبیوټ وي، که دوه وي، که زیات وي، او هغې نه وروسته فرام به د ټیبل نوم، که یو ټیبل نه یې راخلو یا دوه نه یا زیاتونه. که تاسو مثال وګورئ select title کاما اتور فرام آرټیکل، نو موږ چې د آرټیکل ټیبل نه دا دوه شیونه راوخله، یو ټایټل راوخله، یو اتور راوخله. دا دوه شیونه موږ به دا را کاپي کوو، همدغه کوډ به کاپي کوو، ډیټابیس ته به راشو. موږ دوه شیان راواخیسته چې یو مو د آرټیکل ټیبل نه ټایټل راواخیسته، یو مو اتور راواخیسته. ټایټل کې ویلکم ټو د لیکچر، اتور یې دا کس دی، چینجز ان د ټایم ټیبل، اتور یې دا کس دی. نو موږ کولی شو چې د یو ټیبل نه موږ سلیکټ په تور باندې موږ یو څه راواخلو. بل موږ سره جنرال فارم د سلیکټ موږ دا هم کولی شو سلیکټ سټریک فرام موږ ورته وایو. سټریک په دې معنی چې د دې ټیبل نه هر څه راواخله، هر څه چې د ټیبل کې هغه ټول راواخله. مخکې خو موږ صرف دوه کالمه ترې راخیستي وو، په دې کویري سره موږ په دې کې څه چې هم په دې ټیبل کې دی هغه ټول مو راواخیستل. همدارنګه موږ کولی شو چې موږ دوه درې شیونه راواخلو، ته نوم ورته ووایو، سټریک ورته ونه وایو، موږ ورته چې سلیکټ کراته یو ټیبل یا یو اټریبیوټ، هغې نه بعد فرض وکړه اټریبیوټ 1 کاما اټریبیوټ 2، بیا هغې نه راځو فرام، بیا ټیبل 1 کاما ټیبل 2. په دې شکل باندې موږ مخکې کولی شو چې کولی شو یو اټریبیوټ راواخلو، دوه راواخلو، یو ټیبل نه راواخلو، دوه ټیبلونه یې راواخلو، زیاتو ټیبلونه یې راواخلو. بېرته راځو خپل لیکچر ته. منګه که ویر کنډیشن موږ هغه وخت استفاده کوو چې موږ چې د دې ټیبل نه دا ډیټا راواخله، یا وي که دوه وي، خو په هغې باندې موږ کنډیشن لګوو چې که چېرته دغه کنډیشن سره صدق وکړي بیا هغه ډیټا راواخله. لکه دلته موږ وایو چې ما ته صرف ټایټل راواخله، له کوم ټیبل نه؟ له اتور ټیبل نه یې راواخله، اتور ټیبل نه ما ته راواخله، خو ویر مو ورکړی. ویر کنډیشن کې موږ څه وایو چې ما سره اتور د دې صرف او صرف وهاج وي، هغې نه بغیر که دې نه بغیر بل څوک یې اتور هغه راته مه راخله. نو موږ سره بل ته څه وکړي، صرف موږ کنډیشن ورکړی، د همدې کنډیشن مطابق به موږ ته ډیټا راواخلي. تاسو وګورئ موږ سره چې څوک هم دلته دي د یو دوه درې څلور دغه څلور چې کوم ټاپکونه دي دا وهاج لیکلي. که بیا غواړئ چې موږ د دې هغه اتور نوم هم ولیکو، بیا هم دلته ورته موږ لیکو select title کاما اتور دوه کالمه شو فرام آرټیکل، نور هماغه شی دی. اوس موږ ته وګورئ، تاسو وګورئ هماغه څلور ټایټلونه چې کوم دی هغه چا لیکلي دي؟ وهاج لیکلي دي. نو موږ ته صرف او صرف د هغه کس د یو مشخص د یو ځانګړي کس ډیټا یې موږ ته راواخیستله. همداسې راځو موږ آرډر بای کنډیشن هم موږ سره دا دی چې موږ ته یو څه ډیټا ده هغه راته آرډر کړه. آرډر په دې معنی موږ تاسو اسنډنګ ډسنډنګ آرډر ویلی و چې یا په صعودي ډول یا په نزولي ډول باندې موږ یو ډیټا څنګه کوو راخلو. زه هم چې سلیکټ کړه آی ډي او ټایټل دوه کالمه راواخله، له کوم ټیبل نه؟ آرټیکل نه. هغه څوک چې د هغې اتور شریفي وي آرډر بای ټایټل، موږ سره به دا ډیټا موږ ته څه هم کړي؟ آرډر به هم کړي. راشئ دلته بیا عملاً وګورو، SQL ته راشه، همدغه کویري دا رن کړه.
هره کویري چې ما لیکلې هغې ځای نه راواخلئ ډایرکټ یې کاپي کړئ. نو موږ سره شریفي چې کوم دی هغه موږ سره صرف او صرف یو دغه لیکلی دی، نو یو په خپل اډر دی. که زه د شریفي په ځای شریفي ورنه لرې کړم، وهاج یې کړم چې وهاج دغه زیات دی، وهاج. اوس دا راته اډر که څه شي باندې ټایټل په تر باندې تاسو وګورئ موږ ته خپله اسنډنګ په تر باندې اډر کړي، سی مخکې دی له ټي نه، بیا ټي مخکې دی له ډبلیو نه. که همدغه زه اوس بېرته دا ډیټا راخلم، دا کومه کویري مې چې ورکړې دا کویري زه راخلم او غواړم چې دا په ډسنډنګ اډر کې وګورم، په دې معنی چې دغه ډبلیو چې کوم ویلکم دی دا مخکې راشي او دا چینجز وروسته راشي، صرف دا به ډسنډنګ حالت ته واړوم. order by title DESC descending، په اخر کې صرف descending ولیکئ، نور دا به موږ ته هماغه به سرچپه کړي، کوم چې په ډبلیو باندې لیکلی به مخکې راشي، ټي ورپسې راغی، بیا سی ورپسې او سی ورپسې راغی. صحیح ده. نو په دې شکل موږ سره زموږ ډیټا څنګه شوه، اډر هم شوه. بیا راځو خپل درس ته. بل موږ کولی شو چې ویر کنډیشن ما هم ویلې، دوه ټیبلونه موږ ډیټا راواخلو. دلته تاسو وګورئ سلیکټ ټایټل او ډسپلی نیم، له آرټیکل او اتور ټیبل نه، خو سره رقم ویر اتور از اکول ټو یوزر نیم سره، یا دا بله کویري به راواخلو، کومه چې دویمه کویري ده دا به وچلو، دا کویري به راواخلو. دا په دې معنی چې ما سره زما پرایمري کی دا بل ټیبل کې له فایرن کی سره مساوي وي، دا سره ته راواخلو. نو موږ سره یې راواخیسته، یو ټیبل نه راته ټایټل راواخیسته او له بل دغه نه ډسپلی نیم، مخکې موږ سره د کوچنی نوم راخیستی و، شارټ نیم راخیستی، دا ځل موږ ډسپلی نوم راخیستی، د هغه چې کوم ټول نیم دی. نو په همدې شکل باندې هره کویري چې تاسو ته مخ ته راځي کولی شي هغه ځای نه یې راکاپي کړئ او دلته یې څنګه کوئ، دلته یې ډایرکټ رن کړئ او بلته وچلېږي. سمه ده. نور دې کې مشکل نشته دی. آرډر به یې مو هم وویلې، یو ټیبل کې پرایمري کی بلکې د هغه فایرن کی دا مو هم وویل. سمه ده. دا ډېر مهم دی چې یو ټیبل کې موږ سره پرایمري کی وي په بل ټیبل کې فایرن کی وي، دا باید سره ولیکل چې لکه آرټیکل ډاټ اتور از اکول ټو اتور ډاټ یوزر نیم، که دا ونه لیکو بیا موږ ته سپور اسټوپلز راکوي، په ځینې وخت کې غلط دغه موږ ته راکوي چې هغه دې سره ریلیونټ نه وي. اینډ کنډیشن هم تاسو یوز کولی شو. اینډ دا معنی چې دواړه حالت به صحیح وي. او لایک که موږ چېرته ولګو، لایک په دې معنی چې زما دا تاسو آخر کې پرسنت علامه ګورئ، په دې معنی چې ویلکم به راغلی، هغې نه وروسته چې هر څه وي، که دا پرسنت علامه وه ویلکم نه وروسته چې هر څه راغلی، خو سر کې به ویلکم خامخا وي. همداسې که تاسو انډرسکور سین ګورئ، دا په دې معنی دا کرکټر موږ ته میچ کوي، که یو دغه مو ورکړ، دویم فرض وکړه زه د افغانستان نوم ورکوم، کرکټر ای راغلی، هغې نه وروسته اف، په دې معنی چې مخکې که ای راغلی وي که بي، خو دویم توری به ما سره اف وي، دا موږ ته کرکټر میچ کوي. موږ ناټ یوز کولی شو، اور یوز کولی شو. اور په دې معنی چې که یو صحیح و یو غلط و، هم بیا به هم زموږ کوری څنګه کېږي، رن کېږي به. او ناټ په داسې حالت کې موږ یوز کوو چې دا به نه وي، دې نه بغیر نور هر څه کېدلی شي. موږ د یو هغه لینت هم راخیستلی شو چې موږ د یو کویري کې موږ ته کرکټر به وګورو چې موږ سره دا کویري څو کرکټر ده، په دې معنی موږ ته به ګورو چې په دې کې څومره ای بي سی ډي وغیره دي، خو البته سپیس به هم راته شماري، ځکه سپیس هم یو کرکټر دی. زه وایم چې ما ته ټایټل راواخله، د هغې لینت راواخله، خپله د ټایټل لینت او چې کوم په دې کې ټکسټ دی د هغې لینت، دا دواړه لینتونه سره جمع کړه، بیا یې موږ ته څنګه کړه، شو یې کړه. موږ ته یې دواړه شو کړه چې اوله کومه مقاله لیکل شوې ده هغه 363 کرکټره ده، کوم چې دویمه لیکل شوې هغه 190 کرکټره ده. په همدې شکل مخکې ځو. که چېرته موږ بیا یوازې یو دغه ترې راخلو، د ټایټل لینت نه راخلو، یوازې چې کوم مقاله لیکل شوې ده د هغې راواخلو، بیا به موږ سره دې نه لږ کم وي. صحیح ده. اوس اولنۍ 363 ده، بیا به دې نه لږ کم وي، ځکه په دې کې به ټایټل حساب نه وي. وګورئ تاسو دا 341 شو. سمه ده. بل چې کوم دی 103 دی، همداسې تر اخره پورې څومره چې موږ راځو، صرف دا د ټکسټ لینت دی، ټایټل پکې حساب نه دی. دا زموږ دویم درس. په دې کې دا وګورئ څومره کویریګانې چې دي ټولې رن کوي، که هرې کویري سره نابلده وی نه کېده، بیا به هغې باندې په ګډه باندې کار وکړو. خدای دې وکړي چې په دې درس باندې هم پوه شوي اوسئ.